خوشاله او چې دا ده خوشحاله نو الله بس څه وکړم نو چمټې به ګرمې که هغه ماشومانو له به سم داغونه ورکړو. چې کله هم سترګې وغړولې نو یو تخانه کې پراته وو راسره اوه اته جینکې ماشومانې نورې وې. د لور نه یې تپوس کړی چې وال ټکور خو یې سره نه دي شوي؟ داغونه یې ورکړي دي داغونه یې راکړي دي. روټۍ موټۍ به یې نه راکوله. او تاسو څنګه هغې را پرېښودې؟ هغه چې د تخانې کم مالک دی که نه څوکیدار دی مونږ ټول هغه را پرېښو. هغه بوډا سړی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. نمها کاکې وسیوه چې 2 میاشتې پس کور ته رالې دارو کې وې. مونږ چې کله خپرونه وکړه نه د پلار او مور د دې دا غږ دا مونږ تاسو ته کېښود قدرمنو او دا الله پاک راوستی. یو دا ماشومه یو دا دا احوال شو. تاسو مې چې کله دا را پیدا شي ضرور لاړ شي. دا غالبا چې پرون راغلی دي او نن ولا مونږ ځان راورسو تپوس کو چې دا وړي تلې چېرته وي رالې چېرته. حاجي صاحب اول خو دله مبارکي در کوم چې خدای دا کاکیانې راوستې. الله هم خوشحاله که الله هم قدر وکړه. بس دا ستاسو د دې قربانو وسیلې دي د دې خویندو ورونو د دواګانو د ختمونو د سبقونو دا د دې پښتنو خویندو ورونو مونږ سره دواګانې وي. بس الله پاک د بلا د خولې نه روغ کړي مونږ له راورسولي چې دا ماشومه چې کله اوس چې مو کتل دا وړه ماشومه تصویر کې دا پیغله ښکارېده. اصل کې جی ما به پخپله هم زه په دې ډېر خفه کېدم. مونږ پښتانه خلک چې یو که نه مونږ د دې پردې ډېر زیات شوقي وو. نو ما دې ته چې لورې ته سبق وې نو برکه به په سرې مونږ ته څه پته وه چې مونږ ته به دې برکې نه دونه لویه کیسه او مسله جوړېږي. نو دا زما لور ده او د دې تصویر د مور سره ما والا چېرته کې پاره کې ویستی نو هغه لرې نو هغه چې هر چا صفا کړی راجوخ کړی دی بیا هغه نه تصویر جوړ کړی دی. نو ما ته ټول ویل چې هلکه دا خو ستا د لور تصویر نه دی. مل چې نه یار د هغې تصویر دی ولې نه دی چې دا خو بس راجوخ کړی دی غټ کړی دی. نو چې چا ته به مې ټیلیفون وکړو الله کاکا دا ستا یو لور خو پیغله ده نو بس دې به راله داړه بس ډېر زیات خفه کړو چې خدایه زما خو وړی بچنګی دی دا څنګه کېدی شي ښه چې زما دا لور تښتېده نو بیا دا ولې تښتوله لکه خلکو خبرې دي که نه جي. تلې چېرته وې مسخه ده ډی خان نه ما ته ټیلیفون شو. ما سره دا کور والا مونږ یو پروګرام و د اوښې مې د زوی عقیقه وه هغې له تلو دغه وړې لور له مې چپلې اخېستې نو دا داسې رانه لرې وه چینچې کې ناسته وه او زه بره دوکان ته ختلی وم. خو چې کله ما ته ټیلیفون شو چې یاره کاکا داسې یو 2 ماشومانې دي استاد لمبر یې راکړو چې مونږ پېښور ته ځو خو ډېرې جاړي. ما ته ورکوله چې ورکو دې لور راته ویل هله ابو به چې ویل هله ابو بس ابو بیا الوتی و او بس یو قسم ډی خان نه رالې او چې دا د ډی خان نه رالې نو چا تښتولې وې؟ دا جی دلته دی خبره کوي چې یو ښځه به راتله د دې نه مخکې د دې تښتېدولو نه مخکې 6 میاشتې یا 5 میاشتې دا ښځه به مونږ ته لاره کې ناسته وه او دې به اوږده کورتا چولې وه او نقاب بیا والی او مونږ بیا په زور ونیوو ګاډي کې بیا کېنولو او پستې بیا رانه واغېشتې او پته نشته چې چېرته بیا بوټو بس به غږ نه کوو چې دغه شانتې یو ښځه. نو ما ورته چې لورې دا تاسو 1 ورځ هم نه 2 ورځې هم نه 10 ورځې هم نه دا 6 میاشتې نو تاسو ما ته دومره خو ویلی شو چې ابو داسې یو ښځه ده وایي راته ویل که تا داسې ویل نو مور به هم دله مړه کوو پلار به هم دله مړ کوو او تاسو به مړې نو ما هغه ښځې دې ډی خان ته بوتلې دی او د دې د خولې دا وینا ده چې ابو په هغه ورځ مونږ له اسکریم راکړو او چې مونږ اسکریم وخوړو نو مونږ ته بیا پته نشته خو چې کله هم سترګې وغړولې نو یو تخانه کې پراته وو راسره اوه اته جینکې ماشومانې نورې وې. نو بس بقایا د دې زندګي تېره شوې ده جي مخکې دې ته اندازه کېږي چې هلته څو حالت زویه هلته تخانه کې ګیر کړي و نشې راکړې وه. خوراک مراک به یې درکوو؟ یو هفته بعد به صرف یو روټۍ راکوله. نو ټول هفته به هم څه خوړل که نه؟ نه نشه کړي به وو. هلته اته جینکې راسره نورې وې. هغې څه کولو؟ هغې اردو ویله
پړدو موږ نه نو پوهېدو په دونه جنکو به د ښځې څه کولو پته راته نشته د اوس نو تاسو به 2 میاشتې هلته څه کول ناست به وئ کمره کې بېهوشه کړي به نو وو. بار بار راوتی ګرځېدی به نه نه څنګه کور و زویه والله کچه کور و. ښه نو څوک به تلل راتله کور ته نه نه ښځې به سره خبرې کولې نه نه څه به م خوړل خوراک کې صرف روټۍ روټۍ تاله به یې څه درکول خوراک کې روټۍ او نورې ماشومانې وې د سره هغې سره م لوبې کولې نه هغې به څه کولو موږ هغه یې بېهوشه کړي موږ نه نو هر ټیم خو سړی بېهوشه ني که نه چې کله به هوش کې رالی او بیا به ناست وی کله به هوش کې راله جارو به را باندې واله او بیا به یې راله نقشه راکاږولې بیا بوده وی او بیا به دا چې نورې کومې جنکۍ سره م خبرې کولې نه موږ له اردو نه راتله او هغې م وړې وړې وي او هغې زما د کشرې خور عمره وي وړې د وړې دې په شان وړې وړې وي او او تاسو څنګه هغې را پرېښودې هغه چې د تخانې کم مالک دی که نه څوکیدار دی موږ ټول هغه را پرېښو هغه بوډا سړی دی ښه په پښتو پوهېده او هغه په پښتو نو پوهېده هغه بوډا په دغه کور کې څه کول د هغه تخانه وه مالک و. نو هغه څنګه په تاسو باندې ډېره خفه شو زویه پته راته نشته چا څنګه روانه نو تا ته د پلار نمبر یاد و او راته یاد و. نو تا ورته ووایه هغه هسې تا به هغه ته وې چې یاره کاکا زما د پلار نمبر مې وکړه چې زه وځم د دې ځای نه نه نشه کړي بیا و که نه او ګیټ ته خو دمه ډېر مزل دی بیا دغه ماشومان به هم نشه کولې او ابو څنګه ښه بچیان یې راغلي اوس خو به دې ډقه لاري اوس مې لږ قرار دی زما ډېر زړه خوشحاله شو د بچي مې را پیدا شو د پښتنو ته زما ډېر ډېر لاک لاک شکر دی چې زما بچي پیدا شو ډېر منه شکر ګزاره یم د لور نه یې تپوس کړی چې وال ټکول خو یې سره نه دي شوي داغونه یې ورکړي دي داغونه یې راکړي دي وی روټۍ موټۍ به م نه راکوله ښه داغونه یې راکړي وی هغه دی دا وی مونږ به چې روټۍ وغوښته وي مونږ له به بیا داغونه راکول وي چې مونږ به ورته ویل چې مور پلار له مونږ بوځوي چپ شي مور پلار مه یادوئ وی بیا به یې ګولې مولې یې راکړي هم درکول زویه او دا پر خپل ستا دغه دی که داسې زخمي ده دا داغ دی دا د په څه به داغ درکوه په انګارو په چمټو په نورې کم کم ځایونو درکړي دي صرف په دې ګوتینده دا دونه وال ټکول تا برداشت کړي زویه نو چغې مو والي چې چغې به مالي په خوله به یې راته لاس کېښوګولې به یې راکړه ته به یې موالي زویه او چې کله به یې دا والي تا په څه وې وته ما ورته سم نه شو ویلی مونږ بچه کټ کړي دي ویښتې ویښتې ولې کټ کړي ته خیر دی خیر دی خیر دی یعنی ویښتې ولې کټ کړي ته مه کوه مړه وباسه نه بس مه کوه ګوره جي دا دا شټیلې والا دا شکل یې والا بدل کړی د الله پاک تاسو تصویر کې دا لیدلې ده دا شکل یې والا دا ویښته وړې کټ کړل زویه دې به چغې والې که نه دې به ژړل ژړل به م راته ویل مه جاړئ زویه بیا به داسې چا سره ځای نه ښه ټیک ده که نه دوکه کېږې به نه ښه دا ښځه به ته بار چېرته ولاړه وه او سپینې وړی کې سپینې وړې چې کله دا رالي نو تاڼې ته بیا لاړې او جی تاڼې ته مې ټیلیفون وکړو جی عمر صاحب ته مې ټیلیفون وکړو او بس هغې عمر صاحب او ایسچو صاحب او ورسره ښه پوره لښکر زما کور ته رالو دلته کې او به دلته را سره کېناسته نه دا چې تا اغواکار ګروپ دی چې ماشومان یې تښتي پولیس ته مو وایي چې یاره موږ د دې خلاف څه کاروئ او جی او دا اوس دا ښځې راغلي دي ډېرې ښځې ما زه په دې موبایل باندې ګورم که نه 4 ښځې پرون هم چې چېرته نیولې دي وایي چې یاره تاسو مهرباني وکئ کورونو کې دا یوازې زنانه مه پرېږدئ په کور باندې مو ورځي چې څوک پکې نه وي بس ورله بېهوشي ورکړي او بس چې سی خوښوي بس د هغې دغه کارنامې دي او شکر دی زمونږ د پښتنو نه زمونږ د پښتنو ښځې تکړه شوې پوه شوې چې داسې ماشومانو پسې ګرځي دی خدای وشرموه او خدای دی په دنیا په آخرت وشرموه چې زما غریب نه تاسو دی بوډله نو ما نه به تاسو څه والی یار بس دغه ظلم به م ورسره کولو چې خپه به م ترې پرې کوله لاس به م ترې پرې کولو خیر به م پرې غوښتو نو خدای نه وغواړه چې خدای درله درکړي ته خدای په قهر واوړي دا د نوسۍ دي جی हाँ خوشحاله जो शुक्र दे बिल्कुल अल्लाह न ډېر راضي الله دې راضي شي ښه زویه تا به ژړل نو بیا یې د نه ویښته کټ کړل په قینچې یې د نظر زر کټ کړل د هغه نورو ماشومان نه هم کټ کړي نه نورو نه نو کټ هغې نه ژړل ولې نه هغه هم جوړ داغونه چمټې به ګرمې که هغه ماشومانو له به سم داغونه ورکول هغې له به یې ورکول او نو په دغه تاخانه کې چې دا دومره چغې سورې وې
نو تاسو د چوکیدار څنګه راوویستی هغې ولې نه راویستی هغه ښځه چې دا چېرته نورو ماشومانو له لاړه نو هغه څوکیدار بیا موږ راووتو ټول هغه د دې ښځې کار څو ماشومان تښتوي او بیا به یې ورسره څه کول چنګړی بیا به یې ورسره څه کول هغه ټول ماشومان به چې راوسته نشه به یې ټولو له ورکړې وه موږ له به یې راکړې وه ګولې او خوراک کې څه خاص به وو نه نه صرف روټۍ به وه صرف روټۍ او اوبه ومبه بس نه چې اوبه به مې غوښتې نو نشه به یې راکړه دا به تاسې وی هغه په پښتو پیدا نه هغه په پښتو پیدا نو څه به یې راته وی موږ سره به په پښتو کې خبرې کولو چې چا سره به خبرې کولو هغه به اردو کې خبرې کولې دا 2 میاشتې به تاسو دغه شان سختې تېرې کړې او ته څنګه یې اوس ښې خوشحاله او دا غواکارو دا ګروپ نه دغه دواړه کاکې راغلې دا پلار او دا مور دیو پسې ډېر زهیرو زه د پښتنو ډېره شکریا ادا کوم په دې منطقه دا پښتانه خپله مینه خپل محبت او ستاسو دعا دا دارو کې ماشومان را پیدا کړي چې راغلي نو وګوره دا په مودو پلار د غېږ نه جدا کېږي دا نو بس د خپل وړو ډېر خیال ساتئ ډېر احتیاط کوئ دا ستاسو زمونږ د ماشومانو دشمنان دي اوچتئ یې خدای خبر چې خرڅئ یې لاس پې وله ماتي چې ته به چوک کې کښېني ګوردې تې وباسي که څه ورسره کوي خوشحاله حاجي دادا خوشحاله یم والله بس څه وکړم نو دغه شپه ما سره ټوله شپه تر سهار تر اذانونو پورې ویښه ناسته وه دا خو د شو دا را سره ویښه ناسته وه بس ګپې را سره لګولې الله هم خوشحاله کړه چې الله ستاسو قدر وکړه چې زما د ملنګ درګاه ته راغلې زه ستاسو د ټولو ډېره شکریا ادا کوم جان د ټولو پښتنو زړه الله هم خوشحاله کړي الله هم قدر وکړي الله هم مل شي الله